پکسل لب اوپن کوو. پکسل لب کې نه وروسته ورته سایز انتخابوو، ویټ او هایت. هایت یې مثلا 853 ویټ یې 1280. او دا هم چې کله وټاکه نو دلته رنګ ورته انتخابوو، کلر بیکګراونډ ته مثلا سپین کلر ورته ټاکو. سپین کلر وټاکل شو. د دې څخه وروسته بسم الله پیدا کوو. په میموري کې موږ مثلا عکسونو کې یو بسم الله ډاونلوډ کړې ده، هغه پیدا کوو. هغه بسم الله د ستاینلیک په اول سر کې بسم الله انتخابوو، واچوو. بسم الله فولډرونو کې لټوو چې کوم فولډر کې ده. ډاونلوډ کې به انشاءالله وي، ډاونلوډ فولډر کې دا ده. بسم الله هم راوړله. دا سایز یې ورته وړوکی کوو، په سر کې سنټر ته یې راولو. برابره شوله، ښه ترتیبوو. دا خو اوس داسې وړوکی ښکاري موږ ته، ځکه موبایل کې ده، بیا دا A4 سایز کې موږ چاپ کولی شو. بسم الله برابره شوه. دې څخه وروسته یو دانه بیکګراونډ ورته انتخابوو ستاینلیک ته، چې کور چې مثلا بارډر یې ولري. دلته موږ کتلی شو، ګورو چې کوم بارډر ښه ده هغه ورته پیدا کوو، انتخابوو یې. دا بارډر مې انتخاب کړ. بسم الله راښکته کوو، لږ لاندې راکېباسو. بسم الله هم چې کله راښکته کړه، سنټر ته یې برابروو سم منځ کې. دلته اوس د ستاینلیک متن ستاینلیک لیکو، دا لیکو. دې ته مثلا ډیزاین ورکوو، فونټ ورته انتخابوو. فونټسونه خپله د موبایل هم دی، او مای فونټس چې ما ډاونلوډ کړي دي د انټرنیټ نه، په دغه کې یو فونټس په نوم باندې یو فونټس دی، دا انتخابوو ورته. کوم فونټ چې تاسو انتخابوئ ستاسو خپله خوښه. دلته رنګ ورته انتخابوو فونټ ته، مثلا موږ جګري رنګ. د دې ترتیب برابروو، فونټ یې ترتیبوو، سنټر ته یې راولو، اندازه او سایز او هر څه یې ټاکو، او سم منځ کې راولو. یو کاپي راخلو، هم دی تیار فارمټ ورسره برابر دی. دا ایډیټ کوو. په دې کې مثلا خپل ستاینلیک متن لیکو، څه رقم چې ستاسو څه رقم متن چې انتخاب لیکئ ځان ته، دلته یې لیکلی شئ. سایز او اندازه او هر څه یې ترتیبوو. مثلا یې ترتیبوو، ورځو سنټر او دا جسټیفای کوئ چې دا کرښې یو بل سره سیده راشي، کږې وږې نه وي. دا هم چې کله برابر کړو، د دې بیا یو کاپي اخلو، اخر کې امضا لپاره دغلته کومه اداره چې د همغې ادارې نوم لیکو، یا د مدیر یا مثلا د یو مشر د ادارې د هغه نوم لیکو، چې دلته به یې امضا ورباندې کوي. دا ترتیب باندې موږ کولی شو ستاینلیک ډیزاین کړو. دا دنیا به مشیورانا سلګي د زن کدن به اخر راشي ناګهانا، یو زل د امیدونو دا دنیا